سنځرخیلان زوم نه بیایي په وره تی کوم سنځرخیلان یاستئ تی ډیلکس سنځرخیلان یاست او ډیلکس وینې د هغه معاینې بیا ورته ویل ښځې دا پېښوریان معاینې نه پسوي چا و چا ته ویلې ول پېښور کې چا و چا ته ویل ستا معاینه څه وسه وکړم هغه ورته ویل ستا میټو څه وسه دا دغه هسې معاینه ښیي ول زه بیا ستا میټو څه وسه پېښوریانو موږ معاینه ورته وایو ته یې ښځه نو مطلب تاوان یې کاوی یاره شکنځابې له ټوکو نه باسو بیا هېڅ معنا نه لري دارنګه یوه د کې خلاص یې ګران کتونکي خپله ګرد سره کوي پر موږ یې بندي کړي پرته څه د بابا کورته د څه وسکم دا رخسر و مژور ته لګیایي و میړه و ښځه ته لګیایي وینې نو دلته بیا چې شوق په ټوکو کې یوه وکړي تا اوس ښکنځا یوه ورځ ویلې ول ستا په ټوکو کې کله کله دارنګه شی راسي وینې کور یې سړی نشي اورېدی مال جانانه ستی په کور کې زما تر ټوکو بد شان کېږي بیا به کوو شام به کوو مړه شوق به تر ساره ټکان به بند یاره اوس خو ټکان ډېر کې خلاص دی خالص ما په پروګرام کې ټکان نشته نور په هر شي کې ټکان په بانډار کې غلام نبي زلمی اوس څنګه په کوټه کې خلک په آیرنګ هغه ټیار لګېدلي دوی توپنچه راوکاږي ټک ټک ټکان په کوټه کې وایي په پردي بیټک کې کار د څه دوی ټکان کوي چا راغوښتی دا چا سینۍ راغوښتی دا به شور هم ډېر کوي چې ته څه له ولاړې هوا د ګرده په دا دروازه کې بنده کړې او یاره ته له موږ هوا مه بندوه یاره ناصرانو باندې ما دونې ګپې کړي دي کور یې ودان ډېر یې ستایلی یم ډېره مینه یې راکړې ده دا ډېر ټنډه خلک دي یاره ما دا نورو داسې ښکنځاوې راته کړي دي یوه ورځ مسخیار ویل ستا ښځه ستا څه وسه ستا دا ستا مال څه شي دی ویل تا پر موږ ټوکې کړي دي ښه مال چې ما ټوکې نه وې کړي ته یې چیرې سپوږمۍ ته وخطا که نه دا دی مولوي صاحب هم د اسلام آباد په د احتجاجو کې ولیدی دوی ویلې یو سړی ناجوړه سوی بیا کدو ور فرمایلی 40 شپې به دا کدو خورې داسې 15 ورځې وخوړی بله ورځ چې تر کړکۍ سره ښکاره کوي واوره ورېده نو ول وره خدای د ډېره ووره ښځې پر غږ کې ولې خلک په غرقېده ول مه یې ښایه ول چې له کدو مرم له واورې د مړ